خوست ولایت ځاځي میدان او باک ولسوالیو ترمنځ یو. شکر چې ژوندی مې ولدی. ته مې هم چې ژوندی ولدی ډېره لږه. سیند خوړ وړی دی که نه دغسې خوړ چې راځي بیا دا لاره ورسره بنده وي. د دولت نه مو دا خواهش ده چې د پل زر تر زره جوړ شي. چې ونیوم ګډه شارجي پالیټ وه ولته چې ونیوم 10,000 مخالفه یې وکړه. 10,000 درهمه یوه مخالفه جریمه ده. بلکل مرګه سره ګولونه وړي او هغې به بې احتیاطي کړي وي که نه. ولا دغه خبره ده پوه شوې. اول سپیټونه وایي بیا چې وتري بیا دغه غږ کي چې مرګ سره ګلونه وړی. ولې کسې چې شی کسې که مو خو کسې زه پناه وي لوړی یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړه او خوشحاله اوسئ. سباوون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو دا ښکلې منظرې او نندارې به مو لیدلې وي. راغلي یو نن د افغانستان ښکلي خوست ولایت ځاځي میدان او باک ولسوالیو ترمنځ یو او دغه سیمه چې تاسو ننداره کوئ وینئ دا د سینارګي بند سیمې په نامه یادیږي. سینارګي سیمه ورته ځکه وایي چې دلته یو ډېر لوی ستر سینار دی چې تاسو په تصویر کې وینئ او ډېر خوندور سیوری لري چې کله هم په دغې لار باندې چې د باک ولسوالۍ څخه ځاځي میدان ته او له ځاځي میدان څخه داسې باک ولسوالۍ ته صبرۍ یعقوبۍ او داسې بالاخره د خوست ښار ته تللې ده. نو زیاتره خلک دلته هم د چکر میلو لپاره راځي او په دې لاره کې چې تیریږي ځینې د سینارګي ته ښکته شي که د لمانځه وخت خپل لمونځ ادا کوي او که چکر ته راغلي وي غواړي چې دغلته لږه دمه وکړي او ډېر خوندور سیوری په اوړي موسم کې ګرمۍ کې لري. دلته د سینارګي بند هم نږدې دی. لږ پورته چې لاړ شو په دغه غره کې هلته شتون لري چې دغه اوبه هم د هماغې بند څخه داسې روانې دي. زما په نظر هغه بند هم د ورځو کې پرچاو شوی ځکه د وروستیو بارانونو ورښتونو له کبله نن نیکه مرغه چې د وطن په بېلابېلو سیمو ولایتونو کې اوبه ډېرې شوي دي، بندونه ډک شوي دي او زیاتره بندونه پرچاو شوي دي. اوبه پکې ښه ډېرې خوشي شوي دي د کلیو بانډو او کروندو په لور. راځئ په دې پیل کې د همدغه سیمې یو څو ښکلي انځورونه در سره وګورئ. دلته به له وطندارانو سره خبرې اترې هم لرو او مخ په سینارګي بند به هم ورشو، د هغې ننداره به هم وکړو.
زمونږ یو خوستي ملګري دي کور ودان وي دا په کول او د دې ترڅنګ دغه ګل راډالۍ که چې دلته په خوست ولایت بېلابېلو برخو سیمو ولسوالیو کې نو زیاتره ځوانان او حتی ځینې مشران هم دغه سټایل کوي د پکول سره دلته ځینې ګلان په د غوږ په دې برخه کې زړوي ترڅنګ مې دوه ورونه ولاړ دي د دې سیمې اوسیدونکي دي له دوی سره به ځینې خبرې ولرو بیا به د سینارګي بند په لور هم لاړ شو بیا هم ستړی مه شې وروره جوړ په خیر صحت دې ښه دی ښه ده ملګري ښه دی ژوند ښه ده ډېره مننه شکر چې ژوندی مې ول دی ته مې هم چې ژوندی ولې دی ډېره لږ خوشحاله اوسې کولی شې ځان په مکمل ډول وپېژنې او ما نوم ریاض خان ده د باک ولسوالۍ د سمن خیلو کلي د سینرګي اوسېدونکی یم ډېر ښه خوشحاله شو په پېژندو مو څومره وخت کېږي زما په نظر دلته تاسو دکان لرئ تاسو مې دکان کې ولیدی که نه یاره تقریبا 4-5 کاله به کېږي 4-5 کاله ولې مو زړه ښه که چې دلته دکان جوړ کړئ و دلته ښایسته ځای ده وشه په دې مو خوښ کړو یوازې ښایسته ځای ده که بازار هم لري بازار هم لري خلک د سیلاني ځای ده خلک ډېر راځي دلته د سیل نه ډېر ګټه وټه ده که د خلکو د تګ راتګ نه چې په دې لارې ځي ورځي والله خو ګټې د الله لاس کې دي خو خیر بیا هم د سیل نه بیا ډېره ګټه کېږي سیل نه ډېره او سیل نه ګټه ډېره کېږي ګټه څوک چې منظرو چکر او میلو ته او راځي چکر میلو ته چې راشي دلته بیا ګټه ډېره ته نه کېږي ډېر ښه تاسو هم ستړي مه شئ مشره جوړ په خیر په خیر صحت ښه دی ملګری ښه دی ژوند ښه دی ډېره مننه ژوندی دې وي کولی شي خپل هم ځان په مکمل ډول وپېژنې نوم مې اقبال دی د چنرګي اوسېدونکی یم دلته زه هم دکان لرم او په دکان کې کار کوم ماشاءالله دکان لري دواړه په ګډه یو دکان مخ ته وړئ که جلا یو دکان مې د ګاونډیان ورسره ملګری یم خو ګاونډیان یې سره سمو په دکان کې پیدا کېږي دکان کې خو مشروبات هم دي سبزي میوجات هم کې دي سبزي میوجات غوښه پیدا کېږي که هغه قصابۍ کې وي غوښه به پیدا کېږي چرګوټي هم شته چرګوټي در سره شته چې دلته ځوانان دیګونه او شیان ځان سره راوړي که نه چې بیا تاسو نه غوښه او داسې شیان اخلي او پخوي کړی ورته برابر تاسو خپل هم برابروئ هوټل والا لرو هوټل والا هم لرئ او زیاتره خو شوقي م ځان ته دیګ پخوي که نه او خپله پخوی شي هوټل والا ورته پخوي داسې ښه ځای د ناستې دلته په سینارګي کې کوم ځای دی سینرګي خو دا خپله څخه خپل څخه د ډیم څخه خپل د آزاده ده ډېر خلک چې کینی میله کوي ډیم خواته ورځي دلات هم راځي سینرګي خواته ډیم خواته ځي خو ماشاءالله دغه اوبه د کوم ځای نه راځي دلته اوبه خو دغه ستر ته چې دا د سرحدي ته دی د نری بیخ نه راځي د بل چې دی د ډیم دا بیا د شوي د جبهې خوړې راځي خو د ډیورنډ کرښې شاوخوا نه د هغه نه سرحد نه راځي سرحد خو نه د ډیورنډ کرښه ده ډیورنډ فرضي کرښه دا برخه او دغه سینارګي سیمه د همدې سینار لپاره ورته وایي و دا ځکه یو دنه بل لوی سینار و او وغورځوله د اوس هم دا یو پته به دا سینارو مشهور ده هغه سینار چېرته و دغه ځای د خوړ په غاړه و دغه څکې نږدې اوبو وړی وله ځان سره اوبه وړی به د دې نه هم ډېر ستر و دې نه لوی و هغه او دا به د څو کلو وي دا هم کیس نه وي شپېته او یا اتیا کلو خو شو یا کلو دی که نه اتیا کلو خو شو او سیوری څنګه دی ستا سیوری ډېره خوږه سیوری ده خوږ سیوری دی ځکه تاسو وینئ دوستانو چې دا ځوانان هم دې سیوري لاندې ناست دي که نه بالکل دغسې ډېری ځوانان راځي د سینارګي دمه کې مثال ساعت تېروي تکیني سیاره ته او دغه اوبه ډېرېږي که همدومره وي نه اوبه خو چې هر کله بارانونه وي دنه هم ډېرېږي که بیا بارانونه وي لکه موت کې راځي که باران بیا ډېرېږي ډېر بله موږ د دولت نه دا خواهش لرو چې دغه هغه چې دی پر شا پوله ته موږ ډېر ضرورت لرو چې هر کله سیلاب راشي خلک ډېر تکلیف سره مخامخ وي په ګنټو ګنټو انتظار کوي د دولت نه مو دا خواهش ده چې د پل زر تر زره جوړ شي دا پل چې دی نو د ځمکې پل دی یعنې داسې هوایي په شان نه دی جوړ چې اوبه لاندې پر مثال چې هر کله سیلاب راشي خلک په ګنټو ګنټو انتظار کوي مریضان وي مړي مثال وي مشکل زیات وي خلک ډېر تکلیف سره مخامخ وي جمعې ورځ خو دلته خلک میلو ته هم ډېر راځي په هغې ورځ بیخي بند وي په ورځ هم رش وي چې توی بیا خو بند وي که توی نه بیا هم رش وي چې کله راځي سیلاب چې کله راځي بیخي بند دي موټر نشي تللی بیا په ګنټو ګنټو خلک ولاړ وي که نه یار بند وي یو دا پل جوړ شي نور څه اړتیا ده او نور موږ حکومت نه دا خواهش ده چې مثال د سنرګي کې یو لوی بازار جوړ شي چې موږ ته ټپرۍ غږ جوړ کړي موږ به ډېر خوښ وو سړک برا کې مشکل شته سړک خراب ده زیپزیا د خوست ښار نه تر دې سیمې پورې سړک خراب دی بیا خو زما په نظر میدان خراب لږ لږ جمپونه کې شته ضرورت لري چې جوړ شي ترمیم شي ډېره مننه دا جار ژوندی دی تاسو نه ډېره نور نه لري څه خبره بس دغه پیغام تاسو نه ډېره مننه الله مو ژوندی لره خوشحاله اوسئ کور ودان خاور وره نور سرګي ته ولا ښه یو امیر صاحب چکر ورځو کې به ډېر خوشحالي دا خلک چې خلک ډېرې بیا خود خوشحاله وو
کوم اړخونو نه خوشحاله؟ یو خو به اقتصادي اړخ چې تاسو او یو اقتصادي ګټه وټه هم ده پکې خلک ډېره هم خوشحاله وي موږ هم ورسره خوشحاله وو ستاسو هم دا طبیعت ورسره جوړ وي او که مصروف وي که نه ساعت مصروف و ساعت مو هم تېر وي ښه صحیح ښه ډېره مننه څه پیغام څه ډالۍ بس پیغام یو دا چې ما ملګري ولید د پول پیغام ده نور خو څه پیغام ولرو او ډېره مننه الله دې خوشحاله ونازه شو مخې ته ښایي کور ودان دوستانو د سینار سیوري لاندې ولاړ وو او د دوه وطنوالو سره مو خبرې اترې درلودې وینئ چې ځاځي میدان کې نو دغسې غرونه زیاتره زرغون دي په دې ونو باندې پوښول شوي دي او ښکلې نندارې لري د ډرون شاټونه هم تاسو زموږ خپرونه کې لیدلی شئ ماشاءالله خوند یې وکړو دلته د ورونو په وینا چې د دغه پل ستونزه او مشکل دی چې یو خو داسې نری دی او بل چې وایي کله توی راځي یا سیلاب راځي خوړ راځي د چا خبره یو ګپ هم پکې راغلی وایي سیند خوړ وړی دی که نه دغسې خوړ چې راځي بیا دا لاره ورسره بنده وي تر څو چې اوبه لاړې شي بیا موټرونه تګ راتګ کوي یوازینۍ ستونزه په دې برخه کې نو دا ده چې باید داسې پل جوړ شي چې اوبه لاندې تیرې شي نه دا چې د پل په سر اوبه لاړې شي او چې کله سیلاب راځي بیا موټرونه مجبور ودرېږي او لاره بنده شي راځئ چې ورځو د ډیم یا د بند په لور هم هغه سیمه به هم ننداره کو او د دې منظرو نه به هم خوند اخلو درنو لیدونکو راغلو د سینارګي ډیم یا بند لور ته ماشاءالله تاسو دا ننداره وینئ د سینارګي بند او د دې شاوخوا غونډیو او غرونو چې ټول په دې سیړیو او داسې بېلابېلو نورو ونو باندې پوښول شوي دي ماشاءالله دلته هم هوا د دې بند سره یو څه اندازه ښه ده او په دې ګرم موسم کې ښه لګیږي زما په نظر دا بند د شګو او خړې څخه ډک شوی دی په دې هیله چې دغې برخې ته توجه وشي او صفا شي تر څو دا بند وشي کړی چې ډېرې اوبه ذخیره کړي دلته ځوانان ولاړ دي راشئ دلته چې دا منظره پکې راشي ستړی مه شئ جوړې په خیر شکر ده صحت دې ښه دی شکر ده تاسو هم ستړي مه شئ جوړ په خیر شکر ده صحت دې ښه دی په خیر ستړی مه شئ جوړې په خیر ملګری ښه جوړ ډېره مننه ژوندی اوسئ څنګه چکر ته هم راغلي یاستئ منظرې هم کوئ میلې هم کوئ خو بیا هم داسې بیشي مه غږېږئ دمه در کې نشته که د کامرې تاثیر دی والا سړی ستړی شي پوه شوې نور موټرسایکل یا مزال څه وي سړی ستړی کېږي ډېر نور هغه ډیمونه دي خړې وي راغلي دا باید صفا کړي تو خبره ده او خړې راغلي دا باید صفا کړي او تاسو ورته په موټر سایکل راغلي یئ له کوم ځای څخه کونډایو نه چیرته ده کونډایو مرکز هغه کونډایو مرکز سرو نه ولسوالۍ کې د که متون ښار نه راغلي یاستئ خوست ښار نه ډېر ښه په موټر سایکل څو موټر سایکلو کې راغلي دوه څو ملګري یې درې څلور پنځه ملګري په یو کې بتمن درې ناست دا خطر نه لري احتیاط کوئ د موټر سایکلو سره که نه دا ځینې ځوانان چې په موټر سایکل کښېني لکه په تیاره چې ناست وي بیا واته واته یې کوي له بده مرغه بیا زیاتره ټکر هم کوي که نه اکسیډنټ کوي چې بیا خپل ژوند له خطر سره مخ کوي بیا
وروسته نور ملګري وایي چې مرګ سره ګولونه وړي او هغې به بې احتیاطي کړې وي که نه ولا دغه خبره ده پوه شوې اول سپیټونه وایي بیا چې وتري بیا دغه غږ کي چې مرګ سره ګلونه وړی دا مرګ سره ګلونه باید ځان سره هر څوک احتیاط وکړي بالکل احتیاط ښه شی ده روشا تا پکې وم لامبل راشه دلته اوبه سړې وې که اوبه سړې وې که یخې ولا ډېر یخ وې سړې نه وې سړې وې دومره ښې وې او یخې مې یخ یې ولا ګرمې خو نه وي لږې لږې ګرمې کې وې وڅانګې ګرمې کې وې لامبا دې زده ده اوی ما په غږېږه ښه صحیح دارې لمبیه وایان چې وایي ما په غږېږه کونړ ته تللی کونړ ته نه یم لوړ پغمان ته لوړ یم او د کونړ سیند په اړه دې اورېدلي سیند په اړه مې اورېدل یا هلته ډېرې اوبه دي هلته به نشي لامبلی ولا زه داسې یم چې د کمره لاندې یم بیا به انشاءالله دومره بې وجدانه یم هو څنګه وې دلته اوبه ډېرې وې که کمې 100 متره به وي ولا وې داري نیم متر وې خو خړې ډېرې کې وې خړې ډېرې وې نه دا باید صفا شي که نه دا خړې دا باید طالبانو له لورې صفا شي او ښه تم موټر سایکل کې راغلی ولا موټرسایکل نه سره غواړم ډېرو خلکو زیاړ سایکل دا رقم مزه لا شي دا څه وایې څه هم لکه چې هماغې ځوانانو څخه یې ولا مونږ خپله پایې په کوڅه پر مخ پکې پرورونه کې دي احتیاط نه کوي نو ولا احتیاط خونه کې ارته لږ احتیاط ما کا ډېر مې زیږولیا سي دا چا درته ویلي ولا خونه کې ارته یلیو نه داسې خو مور او پلار هېڅکله چاته نه ویلي په مور پلور نه خو ولا که دومره ګرونه خپله زونر نه ګرون ده نه ګپ به لګوي ولا څو وروڼه یې یو خو بس څلور رونه یې لکه غرونه څلور وروڼه یې لکه غرونه یې نو دا خو دومره ډېر نه دي تاسې وایي خو بس مونږ ته ډېر دی ولا ولا ولې ډېر دی علت یې څه دی ولا ډېر دی بس نور هغه نور وروڼه ګوري درنه به خفه وي چې دی ګوره داسې خبرې بس خدای دې 200 توګه کې مونږ خپل ته ځای او ښه شوه بایک ونیته اوس څومره ښکوله ډام د لږ څانګ ته شه پورې ولا ډېر ته ځای وایي زه د خاشولو ومه خو چې ورونه مې خفه وي چې خونه کې د ګارد وړاندې سات تیر وي ولا د کوزه کې مړه شو مړی ته روغلی و چې څه چکار باسي وي مړه مو خاخ کړو نو روغلو دا بم ګاپي نه ولا رښتیا مې مړی ما کې وخوړله واده ته راغلی خدای وده وکړه مړه شو ولا خپله درونده و څه پاته لګي دا وشه دې لکه چې پلاو ډېر خوړلی ولا پیلو مې ډېر خراب کړی دی غوړ پکې ډېر و غوړ ډېر ویې لامبل هم بیا هم کور نه وي چولا کې وه خطه ځه نه ځوان راته ښه ځوان ښکاري هسې ګپه جوړوي که نه ولا ګپه جوړو چې خفه شوي نه وای تاسې ژوندی اوس بخښنه وغواړه که نه چې څوک درنه بخښنه ډېره ډېره غواړو چې داسې یو ګپ و دا یو څه ګپ و چې خفه شوي نه وای اوس به راته یو نیم څه ډالۍ کې که نه تا سره بتمن ځینې شعرونه او لنډۍ یی چې مورې خدای مې د ستا دپاره باد کې ماته دې ډېر پاتې دي د نیمګړي ارمانونه نوره والا یو دارې شاعر سره ده خو سر نه هېر ده دا څه وایې مخ ته داسې ویل چې مور ته مې نه یم ګران والا یو شای مې ویلو مو چې تر څه وایه د یو شای به دا وایي نوره به بیا مونږ لږ څه ډلی مور او پلار ته خو هر بچی ګران وي که نه والا ډېر په ګرون وي والا څومره بچی بد هم شي بیا هم ورته ګرون وي والا رښتیا په ګرون وي ته خو ډېر خوږ سړی ښکاري والا په ګرون وي زه دارې کې سادو چې اووه میاشتو شوم ځکه دا رنګنکني چې لاسو شوه ډېر بخوله وه والا اوس خو مخ ښکلی اوس والا لږ لږ کوم په ډېرو ځوانونو ځون نه ویر کوم ډېر خلک وي د ګردو مریضي لري هغه مریضي لري زه انشاءالله خدای نه ډېر روزانه ډېر تندرستي پیدا کړی یم بس خدای دې تل هم داسې تندرسته لري جار دې شم ته زاده یې مننه تاسو څه ویل لرئ بس نور څه نشته موږ به دارې ویر کوو موټر سایکل باندې احتیاط کوئ ولا موټرسایکل نه احتیاط کو اوس مو تیل اویر چولی 200 روپۍ نور روغلو مې د سینرګای به وکړي پیسې درته څوک درکوي څوک یې درکوي پیسې دا والا ټرام د نیو چې دا کې نه ورځو بیا سې نه ورځو اوس دا یو ډالۍ لري زه به څه ووایم بس څه چې د زړه کې دي یا درته په یو دی یو بای ته ووایه ته ووایسې نه یو بای یا چې ولې کسې چې شی کسې کمو خو کسې زه پناه وي لوړه یم بل یا چې نوره به څړ ته وایو نه څړ ته یې مه وایه مخ ته یې وایه والا یو جوس به وچېښم چې زړه مې ښه شي بیا نوره ښه کېږم سره دې خواښه دوه جوس به مونږ در باندې بس جار دې شم ورسره دي یو 100 روپۍ داسې
ایتوسی په نظر شته دي که نه ان شاء الله شته د تیلو مصرف لري بیرته چې ځي والا شته دومره جوس او چای څښلی والا مو چې داري به هغه ته لوړ شو کفټریا ته جګ وشو بس مزې په کوئ انګلیش دي ته وایم کفټیریا که په پښتو وایم کفټریا ډېره مننه بس لوړو خیر اوسې مننه ته ډېر ښه خاندې ته وخانده هسې ډمډالۍ نه درځه زه یې په خیر لاړ شئ بیا هم ستړي مه شئ ټول جوړ په خیر صحت مو ښه دی خوشحاله اوسئ ژوندی دی چې دلته راغلی په دې غرونو کې موږ سره دلته ولیدل ډېره مننه ډېره مننه ژوندی اوسې کولی شي په پیل کې ځان وپېژنئ زه عزت الله د خوست نه د شکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم دا ملګری مې تڼای دی د هغه مې خپل کلیول دی کله کله داسې روزي ساترۍ دي پوره بس ساترۍ کې په دغه غرونو کې ماشاءالله ته به زدرونی که نه بالکل زه زدران یم در شاکوټ کې زما په نظر زدرانو قوم بیا ډېر دی خو خوست ټول محترم قومونه دي ټول ښه درنده قومونه دي ولسوالۍ له اړخه درته وایي لکه په عموما کې موږ خلک بیا لږ هر څوک وایي چې د زما غږ ښه دی که نه بالکل موږ خلک ښه دي بد نه دي په میلمه پالنه کې او په هغه کې ډېر ښه دي ډېر ښه څه مو کول په چکر راغلي وئ که نه څه کار مو دلته دغه ملګري مې بارګن کې کور کې مو ته چې نن یې مو سره چکار وویو ما سره رولم بس موږ دلته لږ ساعت تېر کړي یوه ورځ ښه تېره کړي ژوند ښکلی دی نه بالکل ښکلی دی او لا ښکلولې زمونږ او ستاسو په لاس کې دي که نه که ښه کوي که بده وي هغه برحدریا ورته یي چې ښکلو خلکو د ښکلي ژوند ته ټوپک مه نیسئ ژوند ښکلی دی ژوند عموما کې ډېر ښکلی دی خو اقتصادي وضع حال کې خروپې دي خلک ګرځېدای نه شي ډېر نوره بس الحمدلله خوست داسې زوی دی چې د خوشحالۍ زوی دی د هغه زوی دی د ملي زوی دی لږ رانږدې شه که نه څنګه داسې لرې لاړې والا بیخي لرې لاړو دا موږ د اول ور ده چې په سکریم راغلي په دې خاطر څه مصروفیات لري خپله دوی خو بارګین کې تاویل کوي زه دوبۍ نه راغلی یم دوبۍ کې ډریور یم غاړه ګاډي ماشاءالله مسافر ورور نو مسافر یم څومره وخت دې کېږي په دوبۍ کې والا ټول مې 18 کاله کېږي خو زه په 2009 کال کې دوبۍ ته لوټ شوی یم اوس 2026 کال دی بیا وطن ته په څومره موده کې راځي یاره 2 کاله ده یو کال یو نیم کال چې مالته خواري وکړې مزدوري وکړې پیسې وګټې زه راتلی شي چې بیا هغه ونه کړي بیا لکه پاتې کېږي لږ څه یو مخالفې واخلي هلته ډېر زیات دی پولیس ټریفک ډېر زیات پاین دی جریمې ډېرې زیاتې دي که نه هلته جریمې ډېرې زیاتې دي په سړکونو کې داسې 100 کیلومتریو کې کیمرې وصلې دي که نه او چې کمربند نه وي یا سپیډ ډېر وي بیا نو مخالفې راځي یا جریمې راځي بالکل ډېر زیات دغه لکه په موبایل کې غږول شو بیلته نه وتړه دی ټیلی کیمرې آی سیستم دی ډېر زر درګیر کوي ډېر زر مخالفه موبایل ته د مسیج راځي چې 3000 درهمه جریمه بالکل همدغه څه وه هغه لویه جریمه چې د تر اوسه خوړلې به څومره الله دغه اوس تقریبا د 2015 کال حواله میاشت په 1 تاریخ نه زه ټریپ هغه ونیوم د دوبۍ هفتې ونیوم په هغه ځای کې د سمندر شګه هغه مو بروله چې ونیوم ګاډی شارجي پالیټ وه ولته چې ونیوم 10,000 مخالفه یې وکړه 10,000 درهمه یوه مخالفه جریمه بالکل ژوند دلته ډېر سخته دی او دا 10,000 درهمه به په څومره وخت کې بیا بیرته پوره دغه لکه زما نه دغه غلطي د کمپنۍ دلته قانون موجود دی مثلا ټیر مخالفه شي یا د لیټ مخالفه شي یا د روډ مخالفه شي یو داسې هغه وي چې کمپنۍ درته وایي چې په دا روډ څه هغه بیا هسې د کمپنۍ په وړه دی دوبۍ قانون ډېر هغه دی ډېر ښکلی قانون لري امارات په عموما کې ډېر ښکلی ژوند نظم لاړخ نه نو ښه قانون دی باید چې هر څوک په خپل هیواد کې بې له کامرو هغه نظم مراد کړي په سړک کې سم لاړ شي که نه بالکل ولته لکه شیخ غټ یو غټ سرمایه‌دار یو غریب د پارک نشته
ټول انسانان دي ټول ته په واسطه طریقه کسي عجم عرب عموما دغه خلک دومره آرام سوتلی دي خلک ته دومره ښکلی ژوند ورکړی دی موږ ډېر رزق ولته شالان دی موږ د خوست خلک اکثره ولته ډېر دی زیات دي ډېر غټ کاروبارونه لري په دوبۍ کې ډېر غټ هغه لري پیسې لري مشره سرګې ته ورخه ته خیر جوړې په خیر یې ښه جوړې ډېره مننه که ځان وپېژنې زه شرفګل مطلب د زدرنې کوم سره تعلق لرم نادر شاه کوټ ولسوالۍ نه راغلی یم خپله بارګین کار کوي خپله برګین کې کار کوم یا یې دې ورځو کې موټرې ګرانه شوي دي ولا موټرې ګرانې شوي دي او خرڅېږي داسې دانه دانه یو نیم خرڅوو پوه شو خو نو داسې هېڅ کاروبار نشته په خوست کې موټرو قیمتونه د کابل سره توپیر فرق لري خوست کې کابل سره او د خوست خو داسې موټر دی چې دغه نوارده موټر دی د پاکستان لوس مطلب خو کابل کې خو مطلب کاناډایي جرمني دغه موټر ډېر دانه دانه پیدا کېږي مطلب افغانستان لوس والا خو اکثره یې مطلب دغه نوارده موټر دی جاپان لکه دغه موټر به کوم موټر ته خو به یې ښه پېژنې دغه موټر دته موږ یو چې جي 2 ډي 2003 ماډل داسې مطلب دا خلیجي ده دغه جاپانۍ ده جاپانۍ ده او د دې قیمت په سوی په خوست کې 3.5 لکه افغانۍ ارسي 3.5 لکه افغانۍ ارسي ډېره مننه څنګه یې ته صحت دې ښه دی ته یې ښه په خیر یې طبیعتونه ښه دی ډېره مننه کامرې ته وګوره چې زیاتره ملګري به دې اوس ویني که نه بالکل نوم مبارک دی نوم مې پامیر عادل د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی ماشاءالله د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی د درګي که د کومبل کلي د خسراک حصارک کلي دا حصارک په اړه هم زه داسې ډېر اورم او هلته هم ډېر ښکلي سیمې شته بالکل کوم بند هم شته لکه چې بند شته اوبه شته سربایو ته یایي په غازي کې ډېر ښکلې اوبه به وي ښکلې منظره لري ښکلی ځای دی او که د دې په اړه راته ووایه چې تڼیو کې ته ډېر بلد یې ته چې خپله د تڼیو یې او که زه والله که دا پته خو موته لګېږي خو زه هغې زه یم ته باید ګرځېدلی وې ولته ډېر لوړ شوی وې ته پته نه لګېږي خو لکه یو څو کلیو نومونه یې راته واخله په تڼیو تڼیو کې دخي حصارک خنکای ترخیل ورژله سنکي دا خو دې ټول واخیستل که نه زه به یم ځینې درته یاد کړم یاد یې که اول خو دغه درګۍ ډېر مشهوره دی که نه بل نریزه ده که نه سپینکۍ ده سپیرکۍ که سپینکۍ سپیرکۍ دغسې ورته یایي که نه بل درملکه ورته وایي سینکي دی ویل راته ترخیل ورته وایي ډېر ښکلی دا دومره ښکلی او هغه لاره کې چې مردخیلو سړک راځي هلک سیګای مردخیل سیګای لاره کې راځي ورژله خو دې مخته ویله هغه بیخي طبیعتي ځای چې دی هغه بیا ادمه مزه هلته بیا د چکر او منظر بالکل هغه ښکلی ځای دی کوم کلی چې پاتې وي نو زیاتره د تڼیو اوسېدونکي به مزګوري خفه دي نه شي نو که سرګي بس مننه ایتونه ډېره ودان چې وخوست ډېره مننه کور مو ودان وخت مو نه نیسمه اوس هم ډېر وخت ستاسو ونیو بخښنه کوئ بس جار شمه نه خو تاسو چې دلته رسوی دی او چا سره خبرې کوئ هغه کوئ و مخکې درته ووایي چې ژوند ښکلی دی همیشه دې پرې تللی شئ موږ اجرې تاسو په خدمت کې خلاصې ډېر تللی شئ نمبر در کوم ټلیفون نمبر در کوم کور نه بیا اجرا لرم موږ به ډېر خوشحال شو چې واش په موږ سره متعال شو موږ سره موږ هم ستاسو په لیدو خوشحاله شولو څه ډالۍ څه پیغام بس خو خلکو ته وایو چې ژوند نه هیلې کېږئ مه ژوند ته کار وکړئ خپل انسانیت ته تعلیم ته خپل وده دپاره نه هیلې کېږي ما په هېڅ وخت کې د ډېرې ملکونو بچیانو د الف نه شروع کړی د زیرو نه په سوال کولو پیسې ټیرې کړی دي ځون یو هدف ته رسولی دی موږ د وطن ځوانانو کولی شي چې داسې پرمختګ دپاره خپل یو پروګرام ولري یو هغه ولري چې نن که نوي سبب وشي که بل ورځ نوي یو هڅه دی کې بهر ملک ته د ځنه ځوانانو روان دي ډېر په بېرحمانۍ سره کتل کېږي اوس د دنیا حالات بدل دي ترکیه او د نورې هېواد دغه د بونډري د سرحدات یې تړلي دي موږ ځوانان اکثره مړه کړه وایي ویشته د تنکي ځوانان دا که څه اکبر شي دا دوکه ورکوي هېڅ وخت په دنده نه غولېږي موږ تاسو هر وخت په میډیاو کې کس چې د ځوانانو د وطن نه لري د وطن سرمایه ده دوی دلته کور وکړي و هدف دپاره د یو څه جوړ کړي چې دوی مخته په دنده لوټ شي ډېره مننه ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ سفید سره غلی چې موږ هغه کوم هغه مدګي مې نه و درته نیولې که نه تاسو دپاره خو مونږ دغسې بس ناڅاپي چې د کون دلته نږدې وای که نه وایي منه که میږي پرې نه لوټ شوي وو دلته موږ یې تاسو جمع کړئ ښکلي خلک یې مننه سترګو تور مې یې پوه شوې ازاد ګرځئ انشاءالله د تاسو موږ مېلمانه یې ژوندي اوسئ بیا هم ډېره مننه کور ودان ډېره مننه ژوندي اوسئ
ځاځي میدان او باک ولسوالیو ترمنځ د سینارګي بند سیمه او ننداره وه چې په دې خپرونه کې مو ولیدله. ماشاءالله یو خوندوره ښایسته او ځانګړې سیمه ده په خوست ولایت کې. دلته نن نو د رسمیات ورځ ده، دومره هیوادوال د چکر لپاره میلو لپاره نه راځي، خو د جمعې ورځ د دې سیمې د خلکو د اوسیدونکو په وینا چې بیا دلته ډیر زیات رش وي او ډیری هیوادوال د چکر او میلې لپاره راځي. تاسو وینئ چې دغه د بند ساحه دغه کاسۍ چې ده له خړې څخه له خاورو تیږو څخه ډکه شوې ده. داسې د دې غونډیو او غرونو څخه چې اوبه راځي له ځان سره یې خړه راوړې ده. د سیلابونو په وخت کې د توی په وخت کې خړه راوړې ده، تیږې راوړې دي، خاوره راوړې ده چې د دې له کابله دغه کاسه له خاورو او تیږو څخه ډکه شوې ده. په دې هیله چې دې ته پاملرنه وشي او ډیر زر دغه کاسه خالی شي چې تر څو د دغه بند په واسطه ډېرې اوبه دلته ذخیره شي او د کال په لړ کې داسې دوامداره د باک ولسوالۍ او ځاځي میدان ولسوالیو کلیو ته، سیمو ته او کروندو ته، باغونو ته دغه اوبه ورسیږي. نو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.